ګران زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس دی انسان دریمه برخه ده 4 لوست 8 صفحه ده. مخکې له دې چې په دغه درس باندې چې ما د تختې په مخ لیکلی دی بحث وکړم خبرې وکړم لومړی تاسو نه پوښتم چې کورنۍ دنده مو راوړې؟ آفرین. یعنې کارخانګي کورنۍ دنده کورنی کار چې په کور کې ترسره کوئ د درس لیکل و کړي مو دي؟ آفرین. سخت لغتونه مو رایستلي خپلو کتابچو کې مو لیکلي؟ آفرین ډېر ښه مو کړي. که په کوم معنا باندې به زه ټول درته معنا کوم جملې جوړم په ګډه به مخته ځو سمه ده. او درس مو ښه منظم لوستی دی په کوم ځای کې به ستونزه نه لرئ؟ آفرین. انسان و د انسان په ذکاوت اهمیت ارزښت د هغو په کړنو د هغو په تخلیق باندې مو خبرې وکړې صحیح دی. کوم څه چې انسان ته خدای ور په برخه کړي وو هغو باندې مو خبرې وکړې او د انسان د هر نعمت چې خدای پاک ورکړی دی دوی په اړه مو لنډې لنډې خبرې وکړې باید د هغو شکرانه ادا کړو. فکر مو وي همیشه مو د خپل روغ وجود شکرانه ادا کوئ سمه ده. ښه ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس دی د درس فعالیتونه او لغتونه. فعالیتونه مې دلته مې څو کلمې لیکلي دي. عقل دی پوهه ده فضیلت دی او کښتۍ ده. چی شول؟ آفرین. عقل پوهه فضیلت او کښتۍ صحیح ده. ښه د کښتۍ بله معنا چې ده بیړۍ هم ده صحیح ده. ځینې خلک ورته کښتۍ هم وایي ټول صحیح دی ښه خو لیکلي دغسې دي. دلته مې لیکلي انسان پر نورو ژویو خانهخالي ور په برخه کړی دی. انسان ته پر نورو ژویو خانهخالي ور په برخه کړی دی. چی راځي کې بل لوی خدای جل جلاله انسان لرونکی موجود پیدا کړی دی. په خانهخالي کې چې چی راځي د دې ځای به راواخلو. انسان کولی شي معلومات ترلاسه کړي. په خانهخالي کې چی راځي موږ تاسو به ټول وایو صحیح دی. بل انسان خانهخالي جوړه کړه چې په سمندر کې حرکت کوي صحیح دی. آفرین. ګورئ دلته مې لیکلي انسان ته الله جل جلاله په نورو ژویو باندې خانهخالي ور په برخه کړی دی. څه شي راځي په دلته کې؟ آفرین فضیلت. دلته کې لیکو انسان ته خدای جل جلاله پر نورو ژویو باندې فضیلت ور په برخه کړی دی. چی؟ فضیلت. آفرین. انسان ته خدای جل جلاله پر نورو ژوندیو ژویو باندې فضیلت ور په برخه کړی دی صحیح ده. له دې نه راخلاص شو. بل راځو لوی خدای جل جلاله انسان خانهخالي بل لرونکی موجود پیدا کړی دی. څه ډول؟ عقل لرونکی. آفرین. عقل لرونکی موجود پیدا کړی دی. یعنی الله جل جلاله انسان ته عقل و فکر ورکړی دی ذکاوت یې ورکړی دی صحیح دی چې د هغو ذکاوت په مرسته کولی شي ډېر لوی پرمختګونه وکړي ډېرې لوی تکنالوژۍ رامنځته کړي ډېر لوی لاسته راوړنې ولري صحیح دی. بل چې دی عقل مو هم تاسو خپل په خپلو کتابچو کې ګورئ لیکئ صحیح ده. دا کلمې به لیکلي دي چې ما لیکل تاسو یې پنسل خط ور باندې کش کوئ یا همدغسې په سر یا هم لاندې ورنه خط کش کوئ سمه ده. بل چې دی انسان کولی شي خانهخالي معلومات ترلاسه کړي. ښه فضیلت هم خلاص شو عقل هم خلاص شو پاتې پوهه او کښتۍ شوه صحیح ده. چی راځي دلته جوړ کې کښتۍ کې ولیکم صحیح راځي. انسان کولی شي کښتۍ معلومات ترلاسه کړي صحیح راځي. آفرین. نه صحیح نه دی. دلته چی راځي؟ پوهه راځي. پوهه. انسان کولی شي پوهه او معلومات ترلاسه کړي صحیح دی. آفرین. بله خبر دلته له پوهې نه هم راخلاص شو. کښتۍ پاتې شوه او لاندې یوه پوښتنه. انسان خانهخالي جوړه کړه چې په سمندر کې حرکت کوي
شي جوړه کړه کښتۍ جوړه کړه آفرین انسان چې جوړ کړل انسان کښتۍ جوړ کړه چې سمندر کې حرکت کوي ګورئ دلته که چېرې موږ تاسو ورته وګورو مثال د کښتۍ په ځای راوړم انسان عقل جوړ کړه چې په سمندر کې حرکت وکړي دا صحیح راځي څوک وایي صحیح راځي آفرین کله صحیح راځي که چېرې پوهه راوړم انسان پوهه جوړه کړه چې په سمندر کې حرکت وکړي دا صحیح راځي آفرین کله صحیح راځي بل انسان فضیلت جوړ کړه چې دا خو بیخي صحیح نه راځي آفرین ګورئ انسان ته الله جل جلاله پر نورو ژوندیو ژویو باندې یا په نورو څارویو باندې فضیلت او برخه کړی دی یعنې دغه فضیلت انسان ته ورکړی دی دا نور څاروي نه لري لکه ما تاسو ته وویلې یو اس کولی شي چې کتاب ووایي یوه پیشو کولی شي چې خط ولیکي ښه صحیح املا یې صحیح وي یاګانې یې صحیح وي لیکنه یې صحیح وي هر څه ټول صحیح وي کولی شي آفرین نه شي کولی لوی خدای جل جلاله انسان عقل لرونکی موجود پیدا کړی دی ګورئ په درس کې مو وویلې کوم عقل چې خدای پاک انسان ته ورکړی دی د دوی عقل په واسطه کولی شي ډېر لوی کارونه هم وکړي صحیح ده لکه ما تاسو ته په تېره برخه کې هغه کومې نمونې چې درته وړاندې مو کړي بل چې دی انسان کولی شي پوهه او معلومات ترلاسه کړي د څه شي په واسطه باندې خپل عقل په واسطه د خپل ذکاوت په واسطه باندې بل چې و انسان کښتۍ جوړه کړه چې په سمندر کې حرکت وکړي ګورئ دا خپل عقل و فکر خدای پاک چې ورکړی د هغو نه استفاده وکړه درته ویلي مې وو په تېره برخه کې لومړی کښتۍ چا جوړه کړې وه آفرین نوح علیه السلام جوړه کړې وه ګورئ صحیح دی اول کښتۍ نوح علیه السلام جوړه کړه صحیح دی دا د انسان هغه کوم عقل و فکر و ذکاوت چې و کومه پوهه چې وه چې خدای پاک ورکړې وه له هغې څخه دغه شیان جوړېدل دغه زموږ تاسو فعالیتونه وو چې له درس نه مو راوایستل په 8مه صفحه کې و صحیح ده اوس راځم هغه لغتونه چې تاسو خپلو کتابچو کې لیکلي په معنا یې نه پوهېږئ دلته ما هم لیکلي دي صحیح ده ما لیکلي دي ګورئ لغتونه دي معنا یې زه ورته لیکم وایم وروسته یوه یوه جمله 2 3 یا 4 جملې زه جوړوم 2 3 به تاسو راته جوړوئ سمه ده ښه لومړی زه وایم چې تاسو تلفظ صحیح شي تاسو ما پسې وایئ جوخت یې راپسې وایئ ګړندی 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 څاروي 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 آفرین فضیلت 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 ذکاوت 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 توپیر 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 آفرین اوس راځم تاسو مو کتابچې وباسئ لغتونه مو کې لیکلي چې معنا لیکم ګړندی چا چې په الف لاړه چا بې کاپ چې کوي چابک آفرین ګړندی چابک څاروي څاروي چی شته وایي آفرین آفرین حیوانات څاروي حیوانات صحیح شو دغه د دې ټکي به لږ غټ کړم چې تاسو ته معلوم شي صحیح دی بل چې دی فضیلت صحیح دی فضیلت څه معنا فضیلت آفرین راته ووایئ اوچتوالی فضیلت اوچتوالی کتابچو کې ولیکئ د سره بل چې دی ذکاوت ذکاوت څه معنا آفرین هوښیارتیا هوښیارتیا بل لغت آفرین توپیر توپیر څه معنا فرق فرق آفرین اوس ورته وګورئ ګړندی چابک څاروي حیوانات فضیلت اوچتوالی بهتری ذکاوت آفرین هوښیارتیا توپیر فرق اوس راځم
دغو لغتونو ته یوه جمله جوړم. صحیح ده. تاسو هم مخکې له دې چې زه جوړې کړم تاسو کولی شئ له خپلو ملګرو سره له خپلو ټولګیوالو سره یا هم له خپل ځان سره دغو لغتونو ته یوه جمله جوړه کړئ. زه لیکم زه جوړوم تختې په سر لیکم. صحیح ده. تاسو ورته ګورئ. لومړی ګړندی. احمد ډېر ګړندی روان و. احمد ډېر ګړندی روان و. صحیح دی. ډېر تیز روان و. ډېر چابک روان و. بله جمله څاروي. د هغوی په کور کې څاروي هم شته. د هغوی په کور کې څاروي هم شته. صحیح ده. اکثریت خلک ګوري په خپل کور کې ګوره غواوې لري، میږې لري، وزې لري یا نور حیوانات ساتي. صحیح دی. د هغوی په کور کې څاروي هم شته. بل فضیلت. اوچتوالی یا هم بهتري. انسان پر نورو موجودات باندې یا پر نورو موجودات به کوم څاروي سي خو اصلا موجودات سي دي. موجوداتو ډېر فضیلت لري. ډېر فضیلت لري. صحیح دی. بله ذکاوت. انسان یا انسانان ډېر ذکاوت لري یا انسانانو ته خدای جل جلاله ډېر ذکاوت او برخه کړی دی. صحیح ده. بله جمله هم دلته باره لیکمه. توپیر فرق. توپیر فرق لاندې لیکل شوی دی. صحیح ده. زه یوازې جمله ورته لیکم چې ځای شي. دوی له یو بل سره ډېر فرق لري یا ډېر توپیر لري. ډېر فرق لري. پوه شئ په دوی له یو بل سره ډېر توپیر لري یا ډېر فرق لري. سمه ده. ګورئ ورته ګورئ. اول احمد ډېر ګړندی روان و. هغه ډېر چابک روان دی. یا آس ډېرې ګړندۍ منډې وهي. ډېر تیز دی آس. ډېر چالاکه دی. یا مثال وایي چې فلانکی والا ډېر چالاک انسان دی. صحیح دی. بل چې دی څاروي. هغوی په خپل کور کې څاروي هم ساتي یا د هغوی په کور کې څاروي هم شته. صحیح دی. یا فلانکی له څارویو سره ډېره مینه لري. صحیح دی. یا څاروي د انسانانو د ګټې لپاره استفاده کیږي. بل فضیلت. انسان یا انسانان پر نورو موجودات باندې ډېر فضیلت لري. صحیح دی. بل چې دی ذکاوت هوښیارتیا. انسان ډېر ذکاوت لري. هغه ډېر ذکي دی. صحیح ده. او آخره لغت توپیر فرق. دوی له یو بل سره ډېر فرق لري. وایي د یو لاس ګوتې هم یو ډول نه دي. صحیح ده. 5 ګوتې هم یو ډول نه دي ځکه دوی په خپل منځو کې ډېر فرق لري. هر څوک په خپل منځو کې ډېر فرق لري. صحیح ده. پوه شئ په درس باندې. زموږ تاسو درس څه شی و؟ آفرین. فعالیتونه. صحیح دی. فعالیتونو ته جملې جوړې کړې. خنخلیو کې مې استفاده کړې تجزیو کې. ورپسې لغتونه وو. هر لغت معنا کړو. بیرته مو څنګه کړو؟ یوه جمله ورته جوړه کړه. مثال ګړندی، چابک، څاروي، حیوانات، فضیلت او چتوالی، ذکاوت، هوښیارتیا، توپیر یا توپیر فرق. دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و. کورنۍ دنده مو څه شي ده؟ د دغو فعالیتونو چې موږ تاسو وکړل په خپلو کتابچو کې به ولیکئ او تاسو ځانونه به په درکړل شویو جملو باندې کلمو باندې منظم ډک کړئ او له هغې څخه وروسته دا کوم لغتونه چې 5 لغتونه چې ما درکړي دي دا به یاد کړئ او هر یوه ته به 2 داسې جملې جوړې کړئ چې ما تاسو ته نه دي ویلي.
پوه شوئ په ستونزه شته؟ آفرین، ډېر ښه. تر بیا پورې په خدای سپارم، ښې چارې.